دا صورت چې دی د اللهب په نامه یادیږي. لهب اصلا لمبې ته ویل کېږي، دا د اور شغله پورته کېږي. دا نوم چې راخسته سوی دی د دې اول آیات راخسته سوی دی، تبت یدا ابي لهب، یعنی هغه صورت چې په هغه کې د لهب او د لمبې نوم ذکر سوی دی، دا د ده دپاره یو نښه سوله، په دې سره نامداره سو. او دی چې دی د قرآن کریم د ترتیب په لحاظ چې ورته وګورئ چې په قرآن کریم کې څوم نمبر دی واقع سوی دی، 111 نمبر دی دا صورت. او د نزول په اعتبار چې ورته وګورئ 6 نمبر دی، تر الحمدلله شریف وروسته نازل سوی دی. یعنی نزولی ترتیب د کتبې څخه مخالف دی. د نزول په اعتبار 6 نمبر صورت دی، او د نوشتې په اعتبار چې دلته په قرآن کې اوس ذکر سوی دی 111 دی. او دا مکی دی، په مکی دور کې نازل سوی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له مدینې شریف ته هجرت نه و کړی، په هغه وخت کې دا نازل سوی دی. او 15 آیاتونه لري، یوه رکوع ده. رابطه د ما قبل سره دا دی چې هلته مخکې په هغه اساسي خبره کې چې وو، هلته دا خبره ذکر سوې وه چې د ځینو اساسي شیانو څخه چې بد شیانو د هغو څخه ځان ساتل و. اما من بخل واستغنا وکذب بالحسنى، بخل، استغنا او تکذیب په ښو خبرو، د دغو درو څخه باید ځان وساتل. فسنیسره للعسرى، چې الله ورته به دی یو ډېر سخت ژوند ته برابر کړي، چا دوژخ. نو خو دا معنه چې دا درې کاره بد. نو په دغو درو کارو کې اساسي شیانو بخل، استغنا بې پروایي. نو چې انسان بې پروا سو، خو باره نه د رسول خیال ساتي نه د الله تعالی خیال ساتي، بې پروا دی، مستغني دی. نو د هغې استغنا یوه شخره دلته بیانوي چې مخالفت ته رسول دی، چې دا هم د استغنا څخه پیدا کېږي. نو استغنا څخه باید سړی ځان وساتي چې یوه شخله دا ده چې مخالفت ته رسول دی. د دې دپاره به دا خبرې ته اشاره وکړي چې یعنې کومو کسانو چې د رسول علیه الصلاة والسلام مخالفت ته راوړاندې سوي دي، دا که د پیغمبر قریبان دي، دا که نر دی که ښځه د الله پاک هلاک کړي دي، برباد کړي دي. دا په دې پسې اړه نه لري چې پلانی سړی داسې نازورداره لري په دا تېر سوي کې والله که څوک هېڅ به وکړي. تر پیغمبر علیه السلام بل نازورداره پر الله چیرو، مګر چې اکا یې مخالفت وکړي د هغه اکا به په لمبو کې هلاک شي، برباد به شي. نو تر دې بل نو بل څوک ګمراه دي، په خپل نیکه فخر نه کوي چې زما نیکه ښه تېر سوی دی، چاره ګمراهي کوم بالا پروا نه لري ماته، زه نیکه لرم، ور نیکه مې دا رقم ښه تېر سوی دی. نو دغه نازوردارو باندې، پر دا نازولو باندې د الله تعالی چې د دوی لمسیان بیا فخر کوي، او دوی په خپله باندې نه درځي، نه لاس اړي، نه تر بل په نیکه، د هغو دپاره به هم دا یو ادعا چې تر دغه بالا نه جوړېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر ټولو ښو نازنینو رحمت للعالمین، مګر اکا یې نه سو خلاص. او بل ښځه په دې نه خلاصېږي چې ښځه وایي زه خو عاجزه مخلوق یم، چې څه مې وکړ پروا نه لري. دغه د ده ښځه د هغه په الله تعالی دلته یاده کړي په دې صورت کې. نو دا خو سو د دې صورت مضمون یې د ما قبله سره څه سو چې د پیغمبر د مخالفته به دی ځان ساتي. مخالفت چې دی هغه د استغنا څخه انسان ته راپورته کېږي. د استغنا پخوا لا ذکر سوی و، دا یو نمونه سو د استغنا. د دې شانې نزول د دې صورت، یعنی هغه واقعه چې دی پکښې کې نازل سو، وروسته خو نو حکم عام دی تر قیامته پورې. د هغه رقم د هغه داسې وه چې په صورت شعرا کې دا آیت کریمه چې نازل سو چې وانذر عشیرتک الاقربین، ته وبېروه خپله قبیله چې دا تا ته نږدې دي. پیغمبر علیه السلام ته خطاب وسو، د خپله نږدې قوم و قبیل دغو ته انذار ورکړه د الله عز وجل د عذابه یې وبېروه چې ایمان راوړي. نو رسول علیه الصلاة والسلام د صفا غونډۍ تر د دوی د کورو څخه شپه راووتلې برابر، نو د صفا غونډۍ و دې خواته د مروه غونډۍ، دا اوس په مابینځ کې خلک سعیه کوي. دا د صفا غونډۍ ته راوختې، بری د کلي خواته مخ ور واړوه، یا صباحه، یا صباحه معنی د سهار په وخت کې راجمع سي، یا سهار وختي چې نارې کړله. نو په دوی کې دا دستور چې ګای به پر کلي باندې حمله کېده په عربو کې، عباره چې به هر څوک خبر سو به عربي ویل یا صباحه، ناره به خلک به راځغاسه چې یو څه ولا پېښته ده یو ځای څه. په دې کې دا چورو تاړاک په عربو کې ډېر، نو به دا ناره چې به وسوله خامخا خلک د نارې په خوا ورځغاسه چې یو څه پېښه. نو ټول د کورو سره راووتل، راویې ځغستل، رسول علیه الصلاة والسلام ته راجمع شول. چې راجمع شول په دې کې ابولهب هم دی. د ابولهب اصلي نوم چې دی عبدالعزا دی. عزا خو د بت نوم دی، وایي که د فلاني بت بنده، دغه د ده نوم دی. مګر خو مشهوره په ابولهب سره ځکه سو دی ډېر ښایسته مخی و،
د مخ یې سور سپینو دی ځلېدی به ګر سره نو لکه لمبه انو بره د لمبې پلار ابو لهب دا نوم یې په دغه پورې ایښی دی خپل اصلي نوم یې عبدالعزا دی په دغه دی مشهوره سوی دی چې خپل ښایسته وجه او د عبدالمطلب زوی دی نو د عبدالمطلب زوی خو د پیغمبر علیه السلام اکاس پیغمبر د عبدالله زوی و عبدالله د عبدالمطلب زوی یعنې د نبي علیه السلام پلار او د ابولهب سره ورونه و پیغمبر د ده وراره و دی هم په دې خلکو کې دی رسول علیه الصلاة والسلام ویل چې زه یو خبره تاسو ته وکړم چې د دې خوا پر تاسې حمله کېږي خلک را روان دي هلاکوي مو یا اور را روان دي منې یاستئ که نه منې ولولئ په ټول ژوند موږ پر تا درواغ نه دلي ولې نه منو باره ویل دغسې زما خبره واورئ چې الله عز وجل یو دی د بوتانو دا کیسې پسې لکې د یوه الله عبادت وکړئ اور درته ګوري دوژخ درته ګوري دا خبره چې ورته وکړه ابولهب بره په ځینو روایت کې راځي وایي ډبره یې م راواخیسته داسې بره تبا لکه سائر اليوم الهذا جماعتنا مولا اجګر دا ورځ هلاک و برباد دغه ته چې راوبلل موږ دونه په ځغاسته راغلو چې څه پېښه ده چې راله ته بېرته خپلې پخوانۍ خبرې کوي چې خدای یو دی بتان پرېږدي نو دا ابولهب دا شرافه تبن وکړه پیغمبر علیه السلام ته دلته که پر صورت څه سپامي مې هغه د ده شرا راګرځولې ده چې ته دې برباد نو د پیغمبر ته تبا لکه سائر اليوم ګرده ورځې تا ته هلاکه چې ټوله ورځ پر تا مرګ دغه دپاره چې موږ راوځغلو د کورو سره په اواز چې څه پېښه ده یعنې د حق اواز چې هر وخت خلکو اورېدلی په داسې بې اعتنایي ورته ګوري دا د حق اواز خلکو باندې ګر سردار رقم وي چې دغه نه بیا څه شي دي اوس که اعلان وکړي چې الې ډاکټران راغلي د نرو د کشي پرې به دغه اوس سهار وختي په د مسجد ځای ولاکه اوس چې الې ډاکټران راغلي چې ما ورته دوا ورکړي ښځې به هم راځغلي نه به د سطر خیال ساتي نه به د پردو د خپلو خیال ساتي نه به د بل کوچنیان به هم راځغلي د حیزي او د اودسو بې اودسه والا فرق لا ولاکه وکړي مګر که د لمانځه اعلان وسو چې حی علی الصلاح حی علی الفلاح هر یو په خپل ځان کې ځان ته مبکي دي په زړه کې چې ستا دپاره په کور کې پروا نه لري ته بیا دلې که یا بېګر سره نه کوې نو هغه دا د وخته څه دا خبره روان ده نو پر ده باندې هم د اواز باره بد ورګېږي دا یې ورته وویل نو الله تعالی د دې دپاره چې د دغه ابولهب د خبرې جواب الله ورله راورکړي په دې کې به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان هم معلوم شي چې الله وایي پیغمبر وجې ته نه پرېږدم چې جواب ورکړي په سره چې یو څوک ډېر ګران پر هغه چې یو څوک سوال وارد کړي د دې د مخه چې هغه جواب ورکړي دی به جواب ورله راورکړي نو الله عز وجل خو پیغمبر علیه السلام ورته محبوب دی نو رسول یې جواب ته نه پرېښود په خپله یې جواب دا صورت نازل شو د دوی په بد کې په بد ویلو کې د ده بیا ښځه وه ام جمیل نومېده د ابولهب په یوه سترګه ړنده وه دغه ام جمیل چې بیا وه دا هم د پیغمبر علیه السلام سره ډېره شاټ وه ډېره ورسره مخالف وه دا به تله په دا غره کې به د جلیرګانو دغه زوزان کول علیده به سره جمع کول بیا بیا چې راوړه به نو کې ښه سره میده کړه چې مځکه ډېره ونیسي باره بیا نو د پیغمبر علیه السلام چې پر کومه لار سهار وختي حرم ته داخلېدی په دغه لاره کې به ورته وپاشله دا هم یو تکلیف دی چې ور ورسېږي د دې دغه قدر وس دې به بیا دا زوزان راوړه ګاګی بیا نجاسات په دا لار کې پاشله چې پښې په مرداري شي نو الله تعالی چې د دې مېړه یاد کړي ابولهب دا یې هم بره ورسره یاده کړه چې نو دا خو الله تعالی په عالم و چې دا دې هم دغسې هلاک و برباد نه دا دواړې پر له جمع کړې او د هغه ام جمیل چې وایي وخت یې واره د بوټو غذی راخیستی و راوړي یې دا د زوزانو دا چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاره کې بیا وشیندي ویې پاشي پر لارې خو نو ښه ده د ستړی کېږي هغه چاربندي چې واجه او په غاړه کې بره یې پر یو ډبره باندې غذی داسې تکیه کړي دا څنګه ورته ځان یې وسا کوه هغه یې وکړه هغه غذی بره شاته ګیر شو چې ګیر شو رسۍ په غاړه کې خفه سوله دغه رقم خفه بره مړه وه پرته وه دا رقم او خپله دی ابولهب چې د بدر در غزا وروسته اووه ورځې دی ژوندی و بارونه بیا دی هم مردار شو هغه دا رقم و چې پر ده باندې یو ناجوړي داسې د دانو رقم ناجوړي بدې دانې وې عربو بخورا بد ځنې دا مرض اخیسته کېږي دا پر راپورته شوې چې راپورته شوې ګر د کور بد ځنې وړه بره هغه خپل کوروالا او کوچنیانو ټولو دی باره د کور د باندې هلته یو ځای پرېیستی بره دغه ځای کې په کور کې خلک مرض درڅه اخلي پر هغه ځای باندې پروت و چې ټول بدن یې وشوړي دی بره مړ شو په مرګ هم څوک نه ورنږدې کېده 3 ورځې پر دغه ځای چې بره بوی پر ګرد مکه باندې راخپور سو نو بیا دا د حبش خلک مزدوري کوي لکه دا زموږ په علاقه کې چې مثلا داسې یو بېکاره کار چې خلک نو بنګي ورته راولي دغسې چې یو ناوړه کار بو بره بیا د حبش خلک مزدور که ورته راویسته نو هغو ته یې باره کوم دغه یو چمپه وکړي نو هغه خواته یو کنده ورته وکښل باره یې په لرګو ورپرېواد هغو هم لاس نه ور وړي بره لرګي ورڅخه د لرګو په سر داسې ورپرېوه ورپورې اکنده کې ورشوه کړي بره په اکنده کې تخته کې بره یې شګې وډبرې پر روغ غورځولې نیام یې کړي لکه سړی چې یو لیونی سپی چې مردار سوی یو ځای ښخوي پر دغه رقم باندې دا یې د دې دنیا ژوند شو د آخرت ژوند بیا هم بره راسي چې الله پاک وایي دی زه د اور والا د لمبې والا اور ته ورداخلوم چې دوژخ دی یعنې هلته بیا هم ورداخل کړم نو اوس راځو دلته دا ترجمه وایو شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی الله مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر
الرحیم چې دی ډېر مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. تبت الله عز وجل وایي هلاک دي سي. تباب هلاکت ته وایي، دا د تبت څخه د تباب څخه اخیستل شوی. تبت هلاک دي سي یا دا دواړه لاسه ابي لهب د ابي لهب و تب او دی دې هم هلاک سي. نو دا خو د ماضي صیغې دي، تبت و تب دواړه په پای کې دي که په سر کې دي. معنا یې د دعا ده په دې ځای کې د شعرا ده چې دا دي نو هلاک و برباد سي. دلته په لاسو تعبیر وکړي چې تبت هلاک دي سي یا دا دواړه لاس ابي لهب د ابي لهب. نو یا په دا دواړو لاسو په دې الله عز وجل تعبیر وکړي د ده د ګرده بدن څخه، لکه سړی چې چاته لاسونه دي مات څه معنا مړ سي، ګرده بدن یې ور یادوي. په لاسو یې تعبیر ځینې وکړي. و تب او دی خپل هم هلاک، دی خپل هم هلاک سي. ترجمه ته کې متوجه ساس نو چې د په دواړو لاسو هم د ده څه تعبیر سو. په وتب کې بیا واده ته ضمیر راجع دی چې دی هلاک سي. نو دا ګواکې تاکید سو، دوه واره یې ګواکې ویله چې دی برباد سي. پلای د لاسو په نامه یاد کړي، بله پلای په خپله دی یاد کړي. تاسې ترجمې ته متوجه یاست. تبت هلاک دي سي یا دا دواړه لاس ابي لهب د ابي لهب. نو دواړه لاس معنا دی چې هلاک سي. بیا راوي وتب دی چې هلاک سي. نو دوباره تاکید راغلی پکښې. مګر اصلي خبره مفسرین داسې کوي، وایي دغه یا دا چې ذکر کړي دي دا دواړه لاس دلته لاسونه یې مراد نه دي، مراد یې هغه کار دی چې دی په لاسو کوي. هغه نو کوم شی دی چې هغه تدبیر چې دی د پیغمبر علیه صلات وسلام پر خلاف سره جمع کوي، الله وایي د ده تدبیر و چل هلاک سي. لکه کافران چې د مؤمنانو په مقابله کې پلان سنجوي، مسلمانان یې علاج چمونه ورخراب کړي. خدای د دې په چم کې دی په خپله واقع کې. نو الله عز وجل وایي تبت هلاک دي سي یا دا ابي لهب، هغه چلو پرېږده ابي لهب چې په لاسو یې د پیغمبر په مقابله کې جوړوي. و تب او دی دې پسې هلاک سي. یعنې نو هم دې هغه د ده دماغي پلانونه چې دی یې جوړوي د پیغمبر په مقابله کې بیا په خپلو لاسو تطبیق کوي، هغه دې برباد هلاک بې نتیجې سي. و تب او دی دې هلاک سي. کدا زما په خبره پیدا شنه بره تاکید ته ضرورت پیدا نسو، تاسیس یو جلا ترجمه سو بل جلا ترجمه سو. یعنی هم د پلان او قید چم چې د پیغمبر په مقابله کې هغه دې برباد او هلاک په خپل دی هم هلاک او برباد. مګر بیا نو دا خبر ده چې نو د قید چم چې دی چې دا معنا واخله د یاد څخه او د تابع څخه خپل دی مرخه خبره سره جلا سو. مګر پر هغه اول تقدیر چې د بدن تعبیر د په لاسو کې نو وجه کوي، هغه په دا وخت چې اکثره وخت د پیغمبر اسلام په لاسو زیراو. لکه هغه د صفا فرغونډي په روایت کې راځي ډبره وروغورځول. په بل روایت کې راځي په روح المعانی کې راغلي دي وایي پیغمبر علیه السلام د ذوالمجاز یو بازار دوی به جوړاوه، سودایي به پکښې کېده، لکه یو جمعه بازار چې جوړ سي، رش به ډېر پکښې. نو پیغمبر علیه السلام د دې ځای ډېر کار اخیستی، مکي ژوند جهاد نه و فرض سوی. نو پیغمبر علیه السلام به دا بازار ته ور ووتی، ابر به چا ټول جدا سه الله تعالی رسول یم دا بوتان چې تاسې عبادت کوي د هېڅ علاوه که د نه ګټه د رسوي نه تاوان پر الله ایمان راوړي. ابولهب چې به خبر شو د دې ځای به پسې ځغاستي، یو راوي وایي ما ولیدی چې د ډبرې پسې غورځوي چې د پیغمبر علیه السلام دا بجلۍ کې دا کونډۍ په وینو لړلې وې، پیغمبر چې به کومه خبره کول ده به پسې ځغاستي، بل دا ډبرې پسې غورځولې. خلکو ته به درواغ درته وایي پام چې خبره یې ونه مني، دا په خپله صابي دي. صابي په عربي اصطلاح کې دغه توکید چې د پلار د نیکه د دینه اوښتي، بهرحال دا اوس اوښتي دي د پلار د نیکه دین یې پرېښدي چې به کاول یې ونه کړي، دا چا بیا کاول. نو دا پیغمبر ته په دې خپلو لاسو ضررونه بیخي ډېر رسول. داسې روایت په کتابو کې بیخي ډېر راغلي. د عبدالله ابن عباس په یو روایت کې راځي چې پیغمبر علیه صلات وسلام چې کومه خبره کول چې جنت ستا دوزخ ستا پل صراط ستا بیا په جنت کې داسې ماڼۍ دي داسې بنګلې دي، نو دی به راوتې خلک ته ویل بهرحال دا محمد ته ګوره ګډ دی، داسې ماڼۍ دي، دا رقم باغونه دي، داسې میوې دي. بهرحال په دغه لاس کې ما د اوسه په قرآن کې د ده د خبرو شی لیدلي، بیانوي یې ګرده خیالي خیالي شیان دي. کومه دې ماڼۍ کومه دې دا لاسو ته به اشاره کړو. نو ګوره مال پیغمبر به ویشتي هم په لاسو او دا چې پسخت به په هم به لاسونه داسې کړو. نو په دغه اله د ده د بدن څه تعبیر په چا وکړي؟ په یده ابي لهب که د مراد یې ګرده بدن دی. نو پر هغه اول تفسیر باندې چې ګرده بدن مراد کړي نو ولې په لاسو یادوي؟ پښې یې یاد کړي ګرده بدن ځینې مراد کړي، سر یې یاد کړي ګرده بدن ځینې مراد کړي. هغه مال د خرابۍ ګرده په لاسو رسولي. په دغه د ټوله بدنه په چا تعبیر وکړي؟ په دواړو لاس وکړي. و تب ام یدی هلاک سي، نو دواړه تاکید سو. او پر جبل تقدیر خو نو چې دی چې د یدا ابي لهب څه مال چالو پرې به مراد کړي، د تب څه بدی مراد کړي، نو بره به تاسیس نه وي معنا به ځینې سي. خو بهرحال الله پاک دا شرع د طرفه څخه د چا د پیغمبر علیه السلام په جواب کې درته وویل. نو پیغمبر به شرع ورته کولی، مګر د ده پر ځای الله ورته وکړه. الله خو نو شرع خو هغه څوک کوي چې خپل شی په وسه نه کېږي، نو د الله خو هر څه په وسه کېږي. نو دا بیا څنګه شرع ده؟ خو ګواکې د پیغمبر په خوله ورته ورسه چې ته دې دغه رقم شي. مګر خدای الله تعالی بیان چې دی
ظاهره طرز د شرع دی، معنا د اخبار د مراد اخبار دی. اخبار څه معنا ده؟ که څوک چاته وایي دا رقم بسې اخر د ته ګورم برباد بسې، دا شرع نه ده، خو اخبار ته دغسې کېږي. دلته هم هغه مقصد اخبار دی. نو داسې دی تبت هلاک بسي، هلاکېږي څوک یدا ابي لهب، چلو پرېږده ابي لهب دا ګټه نه رسي، و تب دی هم هلاکېږي. مقصد یې دغه شی سره په خبره که پوهېږي صیغې د چا دپاره سولې؟ صیغې د دعا دي. ظاهر معنا خو دعا کېږي چې تبت هلاک دي سي، یدا دواړه لاس د ابي لهب چا به پرېږد، و تب دی هم هلاک سي. مګر مطلب یې چې مطلب یې دا دی چې هلاکېږي خامخا. ولې خو دا د الله خبره ده. نو الله چې شرع یو چاته کوي، نو شرع خو زموږ شرع نه ده معلومه چې قبلېږي که نه قبلېږي. الله چې چاته وایي نو هغه خبره خو خامخا هرومرو کېږي. نو ظاهره طرز د دعا دی، معنا یې د اخبار ده. نو مضمون یې څنګه راوځي؟ هغه دا دی چې هلاکېږي، چلو پرېږده ابي لهب هم هلاکېږي، په خپله دی هم هلاکېږي. نو پر دې خبره سوال ورکړي چې ابو لهب چې به دا خبره چې خلکو ورته برباد بسېدل، نه بربادېږم. که چېرې دا د ده خبره ټیک هم وه، د محمد خبره چې قیامت او آخرت څه بهرحال زه څونه پیسې لرم، خو چې د یوه باندې چا ور دا شانې کړم ځان به خلاص کړم. که هغه نه وي څونه اولادونه مې دي، زامن مې څونه دي، خو چې دوه پسې راسي د یوه نفر جواب د اگر د مکې خلک نشي کولی، ول ما نشي خلاصولی. الله عز وجل هغه خبرې جواب هم ورکړي ما اغنا عنه ماله وما کسب. ما اغنا دفاع به ونه کړي عنه د ده څخه ماله د مال چې ده پر له جمع کړي دي، وما او هغه څه کسبه چې ده ګټلي دي. د وما کسبه څخه یا په دې مال ګټه مراد شوه چې هغه یې په ښه نه ورځي، او یا د وما کسبه څخه چې دي د اولادونه مراد شول. د اولاد د انسان ته د کسب بدل کېږي. په هدایت کې به تاسې وایي چې اولاد د انسان واقع د کسب دی، د ده پیداوار دی. نو الله عز وجل یې نه مال په ښه ورځي، هلته بیا نه دا د ده کسب چې اولاد یې دی یا هغه د مال ګټه ده، دا دواړه په ښه نه ورځي چې دی هلته به زه ځان خلاص کړم، هلاکېږي بربادېږي خامخا. نو د برباد کیسه خو ما درته وکړه چې ما په لرګیو یې کنجې ته ورپورې وه. دا خیر د دنیا حال شو، په آخرت به څنګه وي؟ سیصلا نارن، سیصلا ژر دی چې داخل به شي الله وایي په آخرت کې. نو بیا نارن و هغه اور ته ذات لهب چې خاوند د لمبو دی. آخرت کار به بعد هغه چې د مازه سا وختل د اور په کنده کې داخل دی. الله وایي دا د آخرت کار شو. وامرأته دا د ښځې خبره یې هم راغله. وامرأته او د ده ښځه هم ګوره سیصلا ژر دی چې داخل به شي نارن و اور ته. څوک به داخل شي؟ خو د هغه ابو لهب یادي ذات لهب چې هغه اور خاوند د لمبو دی. وامرأته او د ده ښځه به هم ور داخله شي، هغه اور یې هم په لهب یاد کړي. دا د څه دپاره؟ خو د ده نوم ابو لهب و چې ډېر سره ورته دی. نوم یې هم ابو لهب دی، د لمبو پلار دی چې ور داخلېږي هم ولهب و لمبو ته ور داخلېږي. ولا یو سړی چې و برای ول دا د حیا دي د خرو په کاروبار ښه پوهېدی چې دا دونه ارزي په دغه قدر باید ورکول شي. برای یو چا ورته چې ما ته غوا را رانیسه، ول ده ورته ویله چې زه په غوا نه پوهېږم مګر د خره موضوع یم. یعنې د هغه شي سره چې ډېره علاقه یې باره خلک د هغه چې ځان زوی بولي یا یې پلار بولي. نو د ده خو د دوژخ سره ډېره علاقه ده. نو نوم یې ابو لهب و علام چې هلته اور یاداوه، بهرحال دی به هغه اور ته ور داخل شي چې خاوند د لمبو دی. هغه ځای کې اشاره وکړه چې دی چې دا نوم یې ابو لهب دی، خو زموږ دغه رقم دی چې لمبو اور ته ځي. ګوره سکروټ یې نه کړي یادي. دا د څه دپاره چې د په نامه کې هلته لهب ذکر شوی. نو علام بهرحال هغه اور داسې نه چې هغه اور چې خاوند د سکروټو دی یا هغه اور چې خاوند د غټو غټو تنبو دی. دلته هغه د لهب ځای یاد کړي چې هغه اور چې خاوند د لمبو دی چې د نامه سره مشاکلات راشي چې دی خو اسم پلار د لمبو، اسم دغه رقم شی. نو دی به ور داخل شي او بل به څوک و امرأته او د ده ښځه هم چې ام جمیل نومېده دا به ور داخله شي. کومه ښځه؟ حمالة الحطب، حمالته چې دا وړونکې وه الحطب د بوټو چې هغه بوټي به یې راځغلول، هغه اغزي چې بیا به یې میدول د پیغمبر په لاره کې به یې پاشل، هغه ښځه دا به ور سره داخله شي چې ام جمیل یې نوم. د حمالة الحطب تفسیر په ځینو تفاسیرو کې بیا داسې کېږي چې په عربو کې دا یو دستور دی چې یو څوک چغولګري بهر خلک وایي حمالت دی بوټي ځغلوي. په فارسي کې بیا وایي هیزم کش. هیزم بوټي ته وایي کش دا وړلو چې ورکړي پلانوي سړي هیزم کش دی. کنایه د څه معنی؟ هیزم کش یعنې چې یو ځای اور بلوي بوټي دی ور ځغلوي، بل یې د باره بوټي پر ده دي. دا د دوو نفرو تر مابین جنګ جوړول، دا خو نو اور دی وایي د دوی باندې بیا اور ولګوه. چې اور یې ولګوه نو اور خو بوټي غواړي، بوټي نو د داسې چغولګري ده چې ورته کوي. نو په عربو کې دستور دا پېښ شوی چې هر ځای به چغولګر و دی به حمال الحطب بلې برل د بوټو ځغلونکی. نو دغه د ده ښځه چې وه حمالة الحطب په دوې معناوې وه. یو یې هغه ازغي راځغلول د پیغمبر په لاره کې پاشل، دا یوه معنا. بله معنا دا وه چې د پیغمبر چغولګري به هم کافرانو ته کوله چې ولې د دې کور ورسره نږدې و، خو د پیغمبر علیه صلات وسلام د دې کورونه سره څنګ پر څنګ نور کافران به بیا جې راپورونه ورپورټونه ورکول، راپورچي هم وه ده.
نو دغه چغلګري هم کول په دغه معنا هم د حمالة الحطب د کله په خبر اوس پیدلی است دا ښځې ته چې حمالة الحطب ویل کیږي اې ښځې ته د ښځې ته په دوه معنا یو زوزان راوړل بوټي پاشل دا خزا ظاهري زوزان باطني زوزان دغه چې دغه د جنگ اوره بلا چې پیغمبر د خلکو سره وجنګي خلک ولې پیغمبر په دې وخت کې دغه کمزوري و خو د مکې ژوند حکومت اسلامي نه و جوړ شوی دلته خو د کفارو حکومت دی پکې کې وسیله د مجبوري څخه نو هر وخت به دی ټپیان او هر وخت به زخمیان مال دره په ډبرو شتي نو نور خلک به څنګه وجدای اکاو دا رقم ورسره کور نو پردو به څه کول نو دا حمالة الحطب په دې دوه معناس و امراته د ښځه به اورته داخله سي حمالة الحطب چوړونکې د اغزو ده یا وړونکې د چغلګرۍ ده فی جیدها حبل من مسد فی جیدها په غاړه کې د جیب حبل رسی من مسد د پیچلو پوستکو څخه د خرما مسد د خرما پوستک چې داسې راواړې داسې لکه موږ پخوا په وطن کې رسی لرو د خاشو څخه موږ د منجو رسی به ولې دا د منجو څخه جوړ کړي داسې تارونه چې لکه غرواښته دا رقم رسیانې به وي یا لکه د لوخو رقم چې بوریا ځینې دغه څومره رسی است خلک شیان په تړي نو د خرما د پوستکو څخه په عربو کې بیا د رسی جوړیږي خوراک کلک وي شیان بیا په تړل دې چې به هغه بوټ راوړل چې د پیغمبر په لار کې وغورځي هغه په دغه رسی تړلی و نو د ژغ ته چې دا ورځي خو دغه رسی نه د په غاړه کې په دوزخ کې خو چې دی د اور زنځیره په غاړه کې دی مګر الله دا رسی په مسد یاد کړ چې معنا د هغه بدله په خبرو اوس په یوه دوزخ ته چې دا ورځي نو دغه رسی په غاړه کې دی هغه خدای د څه سوځي د خاشو رسی رغلت خو د اور زنځیر دی د اوسپنې کړي چې دغه شیان چې پکې کې وي مګر دغه زنځیره په نامه د چات کې هغه رسی د مسد معنا کوم په یاد چې ابوټ په پکې راوړی به هغه ځای ور پیات کې فی جیجه ها چې د جې په ګریوانو غاړه کې به حبل رسی من مسد دغه پیچل سو خاشو څخه د خرما د پیچل سو پوستکو څخه د خرما هغه رسی به په غاړه کې دا ماز په دغه نامه یاد کې کني اصلي زنځیر د چا دی د اور زنځیر دی په دا نامه په دغه یاد کې لکه سړی چې شاته جزا ورکړي په دې خبره ډېر پوهېدلی یاست یو سړی یو وخت یو څوک په لغته ووایي بارانو د ده د لغته په یاد چې په یاد بل وخت چې دی باره دې کار د ځای پورې وي شوی برای من داسې لغته در کش کني په لغته د کله کش کې د خپل لاس پورې وای خدا منه چې دغه جزا د اوغه لغت په مقابله کې ورکړه د جزا هم بار لغته بولي نو دلته خو چې د اورته دور داخلي د اور زنجیرانه په غاړه کې خو د کمی بدلیه ده دا خو د هغه بدله چې په رسی به بوټ راځغلول الله هغه ګل کار نه یاد کړ خو هغه رسی په هغه نو چې زبم دغه سره په غاړه کې واچو چاته به کاش کوم اورته نصرت نور خلاص